ستړي مه شئ، یو ځل بیا ټکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سعیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو په کین ماسټر باندې په خپلو عکسونو باندې یو ښایسته او زبردسته سندره جوړه کړو. نو د هر څه څخه مخکې زه تاسو څخه درخواست کوم که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او یا نو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو ستاسو خدمت ته حاضره شي. نو مخکې له دې چې ویډیو ډېره اوږده شي راځو خپله ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې به تاسو باید دا اپلیکیشن چې کین ماسټر دی دا باید تاسو ولرئ او که چېرته یې نه لرئ نو ما به په ډسکرپشن کې لینک تاسو ته درکړی، کولی شئ د هغه لینک نه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به دا اپلیکیشن را خلاص کړئ او کله چې دا تاسو ته را خلاص کړ داسې یو انټرفیس یا یو صفحه به تاسو ته را څرګنده شي. نو په دې صفحه کې ما ګوره دغه څو قسمه ویډیوګانې جوړې کړي، څو قسمه سکرین شاټونه مې جوړ کړي. نو تاسو ته به زه د قسم سکرین شاټونو جوړولو طریقه هم په نورو ویډیوګانو کې در وښیم، خو مخکې له دې چې هغې ویډیوګانو ته ورسو زه تاسو ته نن داسې ویډیو در ښیم چې په هغې باندې څنګه تاسو کولی شئ چې په خپل عکسونو باندې زبردسته سندره جوړه کړئ. نو راځو په ویډیو پیل کوو. د لومړي ځل لپاره به تاسو په دې جمع نشان چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. نو په دې کې به تاسو ته د خپلې هغې ویډیو چې کومه سندره تاسو جوړوئ د هغې سایز به تاسو ته راواوړي. نو تاسو به وکولی شئ د دې لارې تاسو هغه کوم سایز باندې چې غواړئ ویډیو جوړه کړئ په همغه سایز کې داسې سایز غواړئ یا داسې سایز غواړئ یا داسې یو په یو کې سایز غواړئ. نو په دې باندې تاسو کولی شئ دغسې یو جوړه کړئ ویډیو جوړه کړئ. نو زه تاسو ته راځم او دغه یو په یو کې سایز تاسو ته خلاصوم. په دې سایز باندې زه غواړم یو ښایسته سندره جوړه کړم. نو د لومړي ځل لپاره به اوس تاسو راشئ او خپل هغه کوم عکسونه باندې چې غواړئ سندره پرې انتخاب کړئ. تاسو په هغه عکسونه دغه کړئ، هغه ځای به راخلاص کړئ او هغه ټول عکسونه چې تاسو پرې غواړئ سندره جوړه کړئ هغه به ټول انتخاب کړئ. داسې بس زه غواړم بس دغه یو څو عکسونه ما انتخاب کړه او صرف دومره کوم چې تاسو لپاره دې باندې یو تعلیم درکړم تاسو ته. نو راځو اوس دغه عکسونه چې دی موږ دلته راوسته او دا عکسونه چې کله راغلل په دې کې اوس دغه کوم علامه چې تاسو ته راځي دې باندې دا واړه دغه ټکي علامه چې راځي د دې نه تاسو کولی شئ چې کوم عکس چې د بل عکس ته وراوړي یا دغه یو عکس چې ختمیږي او بل عکس راوړي دغه ریزولیشن انتخاب کړئ. مثلا 3D تاسو انتخابولی شئ، په دې ډول باندې انتخابولی شئ او یا هم په دې ډول باندې تاسو انتخابولی شئ. کوم قسم چې تاسو وغواړئ یا کلاسیک ته راځئ په کلاسیک کې دا ډول انتخابوئ یا هم داسې نور فن ټرانزیشن کې هم دا شته دی چې یا دغه ګرد دایره او یا هم دا زړه. په دې ډول به تاسو دغه ټول انتخاب کوئ او د هغې نه وروسته بیا یو خبره مې په یاد وسي چې دلته کله بعضې عکسونه داسې دي چې په هغې کې دغه سر مکمل ډول نه راځي. لکه دې عکسونو ته ګورئ تاسو نو دا به تاسو داسې وکړئ چې دا به انتخاب کړئ دغه عکس او عکس نه به وروسته تاسو راشئ او دغه د کرپ علامه چې دا به تاسو انتخاب کړئ. دا چې کله تاسو انتخاب کړه نو په دې کې به تاسو اول سټارټ انتخاب کړئ چې د کوم ځای نه باید سټارټ شي. په دې باندې به ګوته کېږدئ یو اړخ چې تاسو غواړئ کش کولی شئ او بیا به تاسو د دې اینډ پوزیشن انتخاب کړئ، یعنې په کوم ځای کې ختم شي او په کوم ځای نه شروع شي. نو تاسو به وکولی شئ چې دغسې دې باندې انتخاب کړئ. وروسته به د دې نه دغه ټیک مارک علامه ووایئ نو تاسو ته به دغسې یو ویډیو جوړه شي. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ په د دې دغه رنګونو ته هم تغییر ورکړئ. لکه مثال دغه عکس اوس ګوره ډېر بره تللی، زه به دا راښکته کړم او د دې نه وروسته تاسو د دې رنګونو ته هم تغییر ورکولی شئ چې څه ډول رنګ دې باندې تاسو د دې رنګونه تیز کړئ یا یې صفا کړئ. نو تاسو به د دغې لارې تاسو کولی شئ د رنګونه تیز کړئ یا یې صفا کړئ که نه. نو دا چې دی د رنګونو صفا کولو طریقه وه. وروسته د دې نه کله چې دغه عکسونه تاسو ټول راوستل د دې لپاره به تاسو اوس یو سندره انتخاب کړئ. نو دغه کوم د آډیو نښه چې تاسو ته درکړې په دې باندې به کلیک وکړئ او را به شئ تاسو د سونګ نه په خپل هغه کومه سندره باندې چې تاسو غواړئ سندره جوړه کړئ هغه سندره هغه به انتخاب کړئ. نو کله چې تاسو هغه انتخاب کړه زه غواړم چې دغه سندره انتخاب کړم دغه او په دې پسې به بیا وروسته
په دې پسې به وروسته تاسو دغه د جمع علامه چې کومه یوه ده دا علامه به تاسو ووایئ. دا علامه چې کله تاسو ووهله نو دې نه وروسته به تاسو دغه د ټیک علامه ووایئ. نو دا سندره چې دی ټوله دلته راغله او په دې باندې تاسو دغه سندره تکمیل شوه. وروسته د دې به راشئ او دغه کومه د شعر علامه چې ده انټرپیس دغه به تاسو ووهئ. کله چې تاسو دا د شعر علامه ووهله په دې کې به تاسو د خپل ویډیو هغه سیز انتخاب کړئ. دا بیلابیل سیزونه دي. غواړئ فول ایچ ډي سیز انتخاب کړئ، اول سیز یې دی. غواړئ مکس صرف ایچ ډي انتخاب کړئ، دغه دی. ایس ډي سیز دغه دی. همدارنګه 380 چې کم سیز دی دغه دی. او همدارنګه د دې نه تاسو کولی شئ فرام ریټ دی انتخاب کړئ. نو کله چې دا تاسو انتخاب کړئ بیا تاسو کولی شئ دې ځل د دې دغه سیز زیات او کم کړئ، ځکه څومره چې د ویډیو سیز اوچت وي هغومره چې دی ویډیو زبردسته راځي، یعنې ښایسته راځي، په ښایسته رنګ کې راځي. نو ما چې د سیز فول ایچ ډي ته واړو دا مې سیز مې دومره کړو. وروسته د دې به تاسو ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او کله چې تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو داسې یو صفحه به راوړئ. په دې کې به تاسو نو تھینکس ایکسپورټ وت واټر مارک دا به تاسو یا دا په بعضې موبایلونو کې دلته راځي او په بعضې موبایلونو کې چې دی په هندي پاسه قونج کې راځي دغه ځای کې. نو تاسو به دغه نو تھینکس پیدا کړئ او تاسو چې کله باندې کلیک وکړئ څه داسې یو صفحه به تاسو ته راشي. نو دا صفحه به تاسو روانه کړئ او زه به ویډیو څه لږ سکیپ کړم ځکه چې دغه وخت به لږ ونیسي. نو بیا هم تاسو نه خواست کوم که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او یا مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو ستاسو خدمت ته حاضره شي. نو زه به دا ویډیو لږ ساعت سکیپ کړم. اوس نو دوستان تاسو وګورئ دغه ویډیو تقریبا جوړه شوې ده او دغه کرښه چې کله سر ته ورسېږي نو دا ویډیو بیا تاسو کولی شئ مکس پلیر او همدارنګه ګالري او خپل همدې کین ماسټر کې تاسو دغه ویډیو پیدا کړئ. نو دغه ده چې دغه ویډیو جوړه شوه. زه اوس ګورم تاسو ته دغه صفحې نه تاسو همدې کین ماسټر نه دا ویډیو تاسو ته پلی کوم. نو کله چې زه پلی کړم ډایرکټ ځي مکس پلیر ته. مکس پلیر باندې چې دی هغه ویډیو پلی کېږي او یا همدارنګه تاسو کولی شئ چې مکس پلیر ته ورشئ د مکس پلیر نه دا ویډیو راواړوئ او د مکس پلیر د لارې وګورئ. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. تر بیا مو بولوي او بخښونکي الله تعالی سپارم.